بسم الله الرحمن الرحیم. د بخاری شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یمن یو باشنده راغلی او ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن اول هذا الامر. زه د دې دپاره راغلی یم چې دین درڅخه زده کم او د اول شي د پیدایشت علم درڅخه حاصل کم. چې په جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. تر هر څه د مخه اول الله عز وجل موجود و او تر الله رب العزت هیڅ شی د مخه نه و. د الله عز وجل عرش پر اوبو باندې و او بیا یې پر لوح محفوظ باندې هر شی ولیکي او بیا یې اسمانونه او مځکې پیدا کړل. یعنی په اول سر کښې پر اوبو باندې د عرش تخلیق وسو، بیا الله پاک قلم پیدا کړي او هر څه یې ولیکل. علماء کرام وایي چې د قلم وروسته الله پاک لوح محفوظ پیدا کړي او قلم پر لوح محفوظ باندې هر څه ولیکل. د دې وروسته نور کائنات او اسمانونه او مځکې الله پاک پیدا کړل. دا چې د اسمانونو او مځکې د مخلوقاتو ترتیب څنګه دی د مسلم شریف په دې حدیث کښې ښه واضح سوی دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوی او داسې راته وفرمایله چې الله سبحانه وتعالی د شنبې په ورځ خاوره پیدا کړه، د یک شنبې په ورځ یې پر مځکه غرونه پیدا کړل، د دوشنبې په ورځ یې درختې پیدا کړې، د سې شنبې په ورځ یې تکلیفونه، مصیبتونه، میکروبونه او ناجوړۍ پیدا کړې، د چهارشنبې په ورځ یې نور پیدا کړي، د پنجشنبې په ورځ یې حیوانات پیدا کړل او په مځکه کښې منتشر کړل، او د جمعې په ورځ په اخري ساعت یعنی د مازدیګر څخه تر ماښام په وخت کښې آدم علیه السلام یې پیدا کړي. د دې حدیث شریف څخه دا واضح سوه چې د مخلوقاتو په سلسله کې تر ټولو اخري پیدایشت او خلقت د آدم علیه السلام دی. په داسې حال کې چې آدم علیه السلام د ټولو انسانانو پلار او اولین انسان دی. د انسانانو څخه د مخه الله پاک ملائکې او پیریان پیدا کړي وه. د خلقت او پیدایشت په حساب په صاحب عقل موجوداتو کښې اول فرشتې یعنی ملائکې، بیا جنیات یعنی پیریان او په آخره کښې انسانان پیدا سوي وه. د ملائکو اصلي ځای اسمان دی. الله پاک په سورة الشورى 5 آیت شریف کښې داسې فرمایي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ژر دی چې د دوی پر سر د اسمان وچاودي او ټولې ملایکې خپل د رب تسبیح او حمد بیانوي او هغه څوک چې په مځکه کې دی د هغو دپاره استغفار کوي، یعنی د الله پاک په دربار کښې د مځکې پر مخ چې څوک اوسي د هغه دپاره بخښه غواړي. اګاه اوسئ چې بېشکه الله پاک بخښونکی او مهربانه ذات دی. په مسلم شریف کښې راځي چې سیدنا عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ملائکې یعنی فرشتې د نور څخه پیدا سوي دي، جنیات یعنی پیریان د اور څخه پیدا سوي دي، او آدم علیه السلام د هغه څه څخه پیدا سوی دی چې درته بیان سول یعنی د خاور څخه. الله سبحانه وتعالی د ملائکو وروسته پیریان پیدا کړل یعنی تر انسانانو د مخه پیدا سوي دي، لکه الله پاک چې د سورة الحجر په 20 آیت کښې فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او جنیات یا پیریان مو د مخه لا د تیز سوځېدونکي اور څخه پیدا کړي وه. د جنیات او پیریانو په باب ډېر احادیث او آیتونه موجود دي. الله تعالی په سورة الرحمن 15 آیت کښې داسې فرمایي وخلق الجان من مارج من نار. او پیریان یې د بېدو د اور یا د اور د لمبو څخه پیدا کړي دي. مارج د اور خوټېدونکي لمبو ته ویل کیږي، نو پیریان یې د اور د نس او شکم څخه نه بلکې د اور د کنار او کنجونو څخه تخلیق کړي دي. الله تبارک وتعالی د ابلیس دا خبره په سورة الاعراف 12 آیت کریمه کښې داسې نقل کړې قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه
منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تا زه د اور څخه پیدا کړی یم. دا د پیرانیانو اصلیت دی او د دوی تخلیق د اور څخه سوی دی. ابلیس ملعون هم د جنیاتو څخه دی او په دې کې باید هیڅ چاته هم کم شک او شبه پیدا نسی، ځکه چې په قرآن عظیم الشان کښې راغلی دی. الله عز وجل په سورة الکهف 50 آیات کښې داسې فرمایي: إلا إبليس كان من الجن. ابلیس د جنیاتو یعنی پیریانو څخه و او ابلیس ملعون د ملائکو څخه نه و. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې ابلیس د سترګو د رب په اندازه هم د ملائکې د ډلو څخه نه و او نه هم د فرشتو او ملائکو په صف کې شمار سوی دی. او ابلیس خو د جنیاتو او پیریانو له جملې څخه دی، ولې چې خپله اقرار کړی و خلقتنی من نار، یعنی ابلیس والله پاک ته وایي چې ای الله تا خو زه د اور څخه پیدا کړی یم. سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما او سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې تر آدم علیه السلام 2000 کاله مخکې الله پاک جنیات یعنی پیریان پیدا کړي وه. هغوی زموږ پر دغه مځکه باندې اوسېدل، کرار په فسق او فساد باندې اخته سول. کله چې په دوی کې فتنه او فساد ډیر سو، ناحقي یو بل وژل، نو الله رب العزت ډیر غټ لشکر د ملایکو ورته راواستوي. د پیریانو او جنیاتو سره یې جنگ وکړي او هغه سمندرونو، بحرونو او جزیرو ته وشړل. ځینې علما وایي چې د پیریانو اصلي مسکن اوس غرونه، دشتونه او جزیرې دي. د هر ملک او بر اعظم څخه جلا وطنه کړل او پسې واخیستل. دا واقعه د سیدنا آدم علیه السلام د تخلیق څخه د مخه وه. په یو حدیث شریف کښې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ابلیس یو تخت دی، هغه د ټولو پیریانو او نورو شیطانانو سردار او حکمران دی چې تخت یې پر اوبو باندې دی، که څه هم د هغه مشخص موقعیت موږ او تاسو ته معلوم نه دی. تر دې ځایه د آدم علیه السلام د پیدایښت څخه د مخه واقعیات وه. اوس به د آدم علیه السلام د قصې او واقعې خواته راسو. الله عز وجل په سورة الذاریات 55 آیت کریمه کښې فرمایي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. او ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر خپل د عبادت دپاره. الله پاک زموږ او ستاسو پلار سیدنا آدم علیه السلام ولې پیدا کړي؟ موږ یې ولې پیدا کړو؟ تر څو چې موږ د هغه رب العزت الله عز وجل عبادت وکړو، که څه هم الله سبحانه وتعالی هیڅ عبادت ته ضرورت نه لري. الله پاک خو بې نیازه ذات دی. موږ او تاسو ټوله احتیاج لرو الله پاک ته. موږ او تاسو ورته اړ یو، خو الله عز وجل هیڅ چاته اړ او محتاج نه دی. د الله جل جلاله اسما یعنی نمونه بهترین نمونه دي او په تحقیق سره د الله پاک صفات ډیر لوړ او عظیم صفات دي. الله تعالی خپل د نمونو د آثارو د ښکاره کولو په موخه مخلوق پیدا کوي، یعنی چې خپل د نمونو او خپل د صفاتو آثار و خپل مخلوق ته ورښکاره کړي، وروی پیژني. خپل د رحمت آثار، خپل د قدرت آثار، خپل د طاقت آثار، خپل د علم او د حکمت آثار د ظاهرولو په خاطر یې مخلوقات پیدا کړل. او بېشکه چې الله پاک ډیر بې نیازه او د هر نوع احتیاج او وړتیا څخه پاک او منزه ذات دی. د آدم علیه السلام په هکله الله رب العزت د ملائکو سره مکالمه یعنی خبرې وکړې چې دا بیان الله پاک په سورة البقره 10 آیات کښې داسې بیان کړي: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. او کله چې ستا رب ملائکو ته وویل زه په مځکه کې یو خلیفه جوړوم، خلیفه یعنی نایب او جانشین، او دا چې د دوی په نسل کې به یو یې د هغه بل خلیفه او نایب وي، لکه څنګه چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه سو، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وروسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو امیر وټاکل سو او د خلیفۃ الرسول الله لقب ورکول سو. نو الله جل جلاله هم د خلیفه پیدا کولو اراده وکړل چې په مځکه کې واوسیږي، حکومت پکښې وکړي،
او د مځکه آباده کړي. او همدارنګه الله پاک په سورة هود 1 آیت شریف کښې داسې فرمایي: هو انشأکم من الارض واستعمرکم. الله پاک ته د مځکې څخه پیدا کړی یې او ته یې په دغه مځکې کې واوسولې، یعنې مځکه یې د اوسېدلو ځای درته وګرځوئ. د الله پاک دا اراده سوه چې مځکه آباده کړي، لکه څنګه چې جنیات یا پیریان د دې وړتیا نه درلوده، ځکه چې په دې کې دومره پوهه او عقل نه و موجود چې مځکه ښایسته او نوراني کړي، او لکه څنګه چې شایي هغسې آباده کړي او د الله عز وجل قوانین پکښې نافظ کړي. علما د پیریانو په باره کښې وایي د دوی تر ټولو پوه او عقلمند جن د انسانانو د 10 کلن کوچني په رقم دماغ لري، نو ځکه د مځکې د آبادولو صلاحیت او واک الله پاک انسان ته ورکړی دی. الله سبحانه وتعالی انسان په بهترین او ډیر شایسته ډول سره جوړ کړی دی. بیا نو خپل روح پکښې پو کړل. ملایکو د الله پاک څخه سوال وکړي، لکه څنګه چې دا په سورة البقره 10 آیات کښې راځي: ته یو داسې مخلوق ولې پیدا کوې او په مځکه کې یې ګمارې چې ورې فساد کوي او وینه تویوي، په داسې حال کې چې موږ ستاسو تسبیح، حمد او پاکیزګي یعنی سپېڅلتیا بیانوو. د دې په جواب کې الله پاک ورته وفرمایله: په هغه څه چې زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. ملایکو ته دا معلومه سوې وه، شاید د الهام په ذریعه یا نورو تیرو مخلوقاتو ته په کتو چې انسانان به هم په مځکه کې فساد او وینه تویونه وکړي، لیکن دوی دا سوال د اعتراض په ډول نه دی کړی، ولې چې داسې اعتراض خو ګناه ده او ملایکې خو د سترګو د رب په اندازه له ګناه نه کوي او دوی معصومې دي، یعنې د ګناه څخه پاکې دي، لکه څنګه چې الله عز وجل په سورة الانبیاء 26 او 28 آیتونو کښې فرمایي: بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بلکې هغه خو ډیر زیات معزز عبادت گزاره دي، په هیڅ خبره کې د الله عز وجل څخه پیش قدمی او سبقت یعنی وړاندوالی نه کوي، او چې هر امر ورته وسی هغه عملی کوي. او همداسې فرمایي په سورة تحریم 6 آیت کښې: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. د الله سبحانه وتعالی د حکم نافرمانی نه کوي، بلکې څه حکم چې ورته کیږي ادا کوي. نو ځکه د ملایکو دا سوال د وضاحت او تشریح په هدف و، یعنی وضاحت طلبیه کول، د انسان د پیدا کولو علت او سبب یې پوښتي. په مځکه کې د پیرانیانو اعمال لیدلي وه، کله چې الله پاک پیریان پیدا کړل په مځکه کې یې واک ورکړي، نو فتنه او فساد یې خپرول، او اوس الله پاک یو بل مخلوق ته د مځکې آبادي په لاس ورکوي. نو دا امکان سته چې دا مخلوق یعنی انسان به هم همغسې اعمال ترسره کړي لکه جنیاتو یا پیریانو چې کول. نو ځکه ملایکې حیرانې سوې او د تعجب پر بنیاد یې دا پوښتنه وکړل، او د پوښتنې مطلب یې دا و چې آیا دوی به هم د جن او پیریانو په شکل وي، یعنی آیا دوی به هم په مځکه کې دغسې فساد خپروي او ناقي قتلونه به کوي. دا خبر هم کېدای سي چې ملایکې به د دې په باب اندېښنه ښکاره کړې وي چې په عبادت کې خو به یې کومه کوتاهي یا ټنبلي او کمی نه وي راغلې. نو الله پاک یو بل نوی مخلوق پیدا کوي. نو ځکه ملایکو الله پاک ته دا وویل چې موږ خو ستا حمد او ثنا بیانوو. په هر صورت د ملایکو په سوال کې 2 مطلبه وه. اول دا چې آیا دوی به هم د پیریانو په رقم فساد کوي، د انسانان په عبادت کښې کم کوتاهي او کمزورتیا منځته راغلې ده. د دوی په دې سوالونو او خبرو سره الله رب العزت ورته فرمایي: په هغه څه چې زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ. دلته ملایکو ته د یوې بلې خبرې فکر هم پیدا سو چې الله پاک چې هر رقم مخلوق پیدا کړي تر موږ به عالم او معزز نه وي. یعنی کله چې ملایکو د نورو مخلوقاتو خواته متوجه سول لکه اسمان، مځکه، غر، پیری، حیوانات او داسې نور، نو یې داسې فکر وکړي چې دا خو تر موږ کومه لوړه مرتبه نه لري، نو ځکه دغه مخلوق چې پیدا کیږي دا به هم تر موږ داسې لوړه مرتبه او مقام ونه لري. دا خو زموږ خاص مقام دی چې الله رب العزت موږ ته راکړی دی، او د الله پاک په تسبیح مصروفه یو، د کفر او ګناه څخه محفوظه یو، هر حکم چې هغه منو او د الله پاک و هر امر ته غاړه ږدو. په اسمانونو او مځکو کې د الله رب العزت هر حکم جاری کوو. دا د ملایکو و الله پاک ته موږ ډیر د شرف او عزت خاوندان یو. نو ځکه دا نوی مخلوق که څه هم انسان دی تر موږ خو نه په علم کې لوړ دی او نه په اعزاز کې. په هر حال چې کله الله عز وجل د آدم علیه السلام د پیدایشت اراده وکړل نو د مځکې څخه یې د خاورو راوړلو حکم ورکړي او خاوره ورته راوړل سوه. امام ترمذي، ابن حبان او امام احمد رحمت الله علیه یو حدیث بیان کړی دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله پاک آدم علیه السلام د یوې موټی خاورې څخه جوړ کړي. دا خاوره الله پاک د ټولې مځکې څخه راپورته کړې وه. همدغه علت دی چې بني آدم یعنی انسانان په شکل د خاورو دي. ځینې یې سور رنګه دي، ځینې سپین رنګه، ځینې بیا تور رنګه دي او ځینې بیا د دوی په منځ کښې دي، یعنی د سپین او تور په مابین کې. ځینې یې نیک دي، ځینې یې خبیث او ځینې یې بیا پاک دي. د انسان جوړښت د خاورو څخه سوی دی. دا خاوره په اوبو لنده سوه چې طین ځینې جوړ سو. په قرآن کریم کې په ځینو ځایونو کښې د تراب لفظ راغلی دی. تراب وچې خاورې ته وایي او په ځینې آیتونو کښې بیا د طین لفظ چې د لندې خاورې یا خټې په معنا ده د انسان و پیدایش ته استعمال سوی ده. الله پاک په سورة آل عمران د 50 آیات کښې فرمایي خلقه من تراب، یعنی آدم علیه السلام یې د تراب څخه تخلیق کوي. د خاورو عادي حالت ته تراب وایي. او په سورة الصاد 1 آیت شریف کښې الله پاک داسې فرمایي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا رب ملائکو ته وویل چې زه د خاورو څخه بشر یعنی انسان پیدا کوم، نو کله چې دا خاوره د اوبو سره ګډه سي نو د هغې څخه یو چسپناکه ماده جوړه سي. نو ځکه الله رب العزت په سورة الصافات 11 آیت کریمه کښې داسې فرمایي إنا خلقناهم من طين لازب. موږ انسان د مشلیدونکي او چسپناکې خاورې څخه پیدا کوي. وروسته بیا الله پاک په خپلو مبارکو او بلا کیفه لاسونو د انسان خانچه یا غالب تیار کوي. الله پاک په سورة الصاد 75 آیت شریف کښې فرمایي خلقتو بیدی، ما خپل په دواړو لاسونو سره پیدا کړی. الله پاک د انسان جوړښت او خلقت و ملائکو ته نور وسپاري، بلکې په خپله د جوړښت او خلقت د مراحلو څخه تیر کړي او په خپلو مبارکو لاسونو یې د انسان تصویر کشي وکړل. الله عز وجل انسان د یو جسد په ډول اول پیدا کړي، بیا تر یو معلومه وخت پورې کښېښوي، تر هغه چې دا لنده خاوره وچه سوه او رنګ یې تور سو، بد بوی یې تلی او بیا په یو کړپندوکې او ټکهارې خاورې بدله سول او بیا یې په یو پخه سوي خاورې باندې تبدیله کړه چې کل فخار ورته ویل کیږي، لکه هغه منګیان و کوزې چې ځین جوړیږي. تورې خاورې ته همعون ویل کیږي، بدبویه خاورې ته مسنون وایي او ټکېدونکي یا اواز لرونکي خاورې ته صلصال ویل کیږي. الله پاک په سورة الاعراف کښې فرمایي ولقد خلقناکم ثم صورناکم، او بېشکه چې ما پیدا کړي یاست او بیا مې صورت و شکل در کړی دی. او همدارنګه الله عز وجل په سورة الحجر 26 آیت شریف کښې فرمایي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. او بېشکه موږ انسان جوړ کړی دی د اواز ورکوونکي خاورې څخه چې توره او بدبویه وه. بیا الله پاک په سورة الرحمن 14 آیت کښې داسې فرمایلی دي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. او پیدا کړی دی انسان د اواز ورکوونکي خاورې څخه. په دې آیاتونو کښې الله عز وجل موږ او تاسو ته دا پیغام راکوي چې د انسان خلقت په مختلفو پړاوونو او په رنګارنګ مراحلو سره سوی دی. خلاصة الکلام دا دی چې د انسان د پیدایشت اولنی شی خاوره ده، بیا لنده خاوره یعنی خټه، بیا اواز ورکوونکې یا ټکېدونکې خاوره وه، او دا خلقت د جمعې په ورځ په اخري وخت کې ترسره سو. او دا ورځ د الله پاک په نزد په شمارو ورځو کې ده، کم چې زموږ او ستاسو د ورځو سره فرق کوي. د انسان پیدایشت او جوړښت د الله پاک د جانبه یو معجزه ده چې ټول انسانیت ته یې وربخښلې ده. انسانانو ته الله سبحانه وتعالی یو صورت او شکل ورکړی دی. د دې بیان په بخاري شریف او مسند احمد کې داسې راغلی دی خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړي او د هغه قد 80 گزه یا 80 لاسه و. ټول جنتی انسانان به په دغه قد سره جنت ته داخل سي او د هغه وخت څخه تر اوسه پورې د مخلوق قد او قامت په کمیدو دی. تر ټولو اول او تر ټولو جګ انسان سیدنا آدم علیه السلام و. په مسلم شریف کښې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې الله پاک آدم علیه السلام په جنت کې جوړ کړي نو د یوې اوږدې مودې لپاره یې ورې پرېښودی
په دې وخت کې به شیطان راتلی او د آدم علیه السلام پر شاوخوا به راڅرخېدی، ورته کتل به یې. کله چې یې ولیدی چې آدم علیه السلام نس لري او خوراک کوي، نو پوه سو چې دا ضعیف مخلوق دی او خپل پر ځان کامله واکمن نه دی. او د انسان د ضعیفتوب په باب الله عز وجل فرمایي: خلق الانسان ضعیفا، او ما پیدا کړی دی انسان ضعیفه. د مخکنی حدیث شریف څخه معلومیږي چې د انسانانو په شان پیریان نس نه لري، فقط انسان داسې دی چې داخلي حصه یې خالی ده. په هر حال الله تعالی جل جلاله انسان په همدغه شکل پیدا کړي. په احادیثو کې د آدم علیه السلام او ابلیس قصه په تفصیل سره هم بیان شوې ده او مختصرا هم ذکر شوې ده. مثلا په تفسیر طبری کې د سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی: الله تعالی جل جلاله د آدم علیه السلام د جوړښت او تخلیق دپاره د خاورو امر وکړي او خاوره ورته راوړل سوه. بیا نو آدم علیه السلام یې د چسپناکه او بدبویه خاورې څخه جوړ کړي او دا کار الله رب العزت خپلو په لاسو سره وکړي. آدم علیه السلام 40 ورځې د یو جسد په توګه پروت و، جسم یې موجود و لیکن روح یې نه و. ابلیس به راتلی، په ځیر او په ښه دقت سره به یې ورته کتل او کله به یې وهي چې هغه به داسې آواز کوي لکه یو خالي لوښی. نو ځکه الله تعالی جل جلاله فرمایلی دی چې انسان مو د آواز لرونکي خاورې څخه پیدا کړی دی. یو وخت کې چې کله ملایکو د آدم علیه السلام خواته راغلل، نو داسې یو نوع په وهم کې سول او ابلیس خو په اول کې لا په وهم او بیره کې و. ابلیس به د آدم علیه السلام څنګ ته راغلی او ویل به چې ته د یو خاص مقصد دپاره پیدا سوی یې. په دې سره به ابلیس د آدم علیه السلام په خوله کښې داخل او د ملا د حصې څخه به یې راووتی او ملایکو ته به یې ویل چې د دې مخلوق څخه مه بیریږئ، که زه پر ده مسلط سوم نو به یې حتما هلاک کم، او که دی پر ما مسلطه سو نو زه به یې نافرماني وکم. نو فکر وکئ، هغه په دې ډېر حیرانه و چې دا مخلوق یې ولې پیدا کړی دی. د ابلیس دشمني د آدم علیه السلام سره له اول ورځې څخه وه، یعنې څومره پخوانۍ دشمني او عداوت د ابلیس لعین او د انسانانو ترمنځ شته. په هر صورت نو الله سبحانه وتعالی په آدم علیه السلام کښې روح پوه کړل او د دې یادونه په قرآن عظیم الشان کښې په څو ځایه راغلې ده، لکه الله رب العزت چې په سورة الحجر 90 آیات کښې داسې فرمایي: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. او کله چې مې دی تیار کړي او خپل روح مې پکښې پو کړل، نو ورته په سجده سئ. او همدارنګه په سورة العمران 50 آیات شریف کښې الله ذوالجلال والإکرام داسې فرمایلی دي: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. د عیسی علیه السلام مثال والله پاک ته د آدم علیه السلام په رقم دی چې پیدا یې کوي آدم علیه السلام د خاورې څخه او بیا یې ورته وفرمایل چې څه، یعنې څه رقم چې الله سبحانه وتعالی غواړي، نو هماغسې سو. د دې نور تفصیلي بیان په احادیثو کې هم شته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.